الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم عزتمندو اکثر موږ تاسو سفرونه کوو د حج د پاره یا د عمرې د پاره یا د جهاد د پاره یا نور سفرونه، خو د سفر د آداب نه موږ خبر نه یو چې د سفر څومره آداب دي او په سفر کې بسکه یا زمونږ آداب السفر دا ذکر کوو چې هغه د عمرې د پاره یا د حج د پاره یا د جهاد وغیرہ د پاره د دې آداب خیال پکار دي او د دې پیژندل ضروری دي، او خاص کر د عمرې والے لپاره د حج والے لپاره. نو لہذا په دې باب کې دا علم زده کول، آداب د سفر دا زده کول دا ضروری دي. اول مستحب ده چې د سفر د پاره د پوهه سړی نه مشوره واغستل شي. بل د سنت طریقې نه دا چې استخاره وکړي چې 2 رکعاته مز کول بیا د استخاره دعا ویلو. او واجب دي په حاجی او معتمر چې عمره کوي چې په حج او عمره کې مقصد صرف د الله رضا وګرځي، د ریا سمعت فخر نه رضان وساتي او نه عمل به ټول باطل شي، او د ټول ګناهونو او بد کارونو نه توبه وکړي، او کله خلکو کم حقونه وهالي نو غري واپس کړي، خپل بال بچته د خرچ فری، خپل وصیت تی ولیکي چې په دمانه کم قرض ده، د په خلکو باندې کم قرض ده، او کې دې شنو د خلکو قرضونه غري ادا کړي، او کله مال د پاتې ټول وصیت هغه مکمل ولیکي. او په حاجی او معتمر باندې د حج او د عمره احکام زده کول ضروری دي، ځکه ډیر خلک حج او عمره کوي خدا ورته پته نشته چې عمره به څنګه کیږي، حج به څنګه کیږي، الکه دومره د لکونو پیسې خرچ کړي او چرته یو 2-3 ورځې پاغه بس نه صرف کې چې علماء کرام سره کینه او د حج او د عمره احکامات زده کړي. نو احکام د سفر چې قصر او جمع، د تیمم احکام، مسل الخفین جوربین، دغه شان د حج ټول مناسک زده کول ضروری دي او لازمی دي، بلکې د ځان سره یو جامع کتاب مو اخلي، او کچا په دې کې باب کې د عمره او د حج په باب کې بیانات کړي هغه ځان سره واخلي. ان شاء الله موږ د عمره چاغم ریکارډینګ موجود دی، هغه هم ځان سره ان شاء الله که کوم ملګری ان شاء الله د عمره مکمل طریقه هغه کې بیان شوی به ان شاء الله. او خپل والدین او د چا سره چې احسان کول ضروری دی، هغه دی رضا کی معافیان دی وغواړي د خلکو نه، کله چا سره څه غلطي کړي د چانه یعنی بی عزتی کړي، چاته کنځلي کړي، غیبت وغیرہ هغه ټول نه معافي وغواړي. پر د فرض حلاله خرچه پیدا کی، خاص کر د حج او عمره جهاد دعوت سفرونو لپاره، ځکه که حرام مال کې حج او عمره وکړه نو ولدا نه قبليږي. حلال مال کله چې د حج عمره یا غزا یا بل یو نیک کار د پاره سفر کوي نو د خپل سفر د پاره د سامان او پاسباب اغستو کې ورستواله نه کوي، زر دی واخلي، د نیکی په کار کې عجلت او تلوار فکار ده. مستحب دي چې د مسافر د پاره چې خپل اهل او عیال ته د الله فیر سره وصیت وکړي چې ټول اعمال به د قران او سنت موافق کوي، او بل څوک دي ځان سره په توخه کې نشری کوي، سورلای نه پکې دي نشری کوي، ځکه چې د دې په وجبانه د خیر په کارونو کې د خرچه کول نه انسان بنديږي، بلکې ټوله خرچه په خپل کوا. کچر د خوراک په سيزونو کې الته بیا شرکت او ناو سره کوا، نمبر په نمبر شرکت کول او داوی سره شریک خوراک کول نو دا ښه کار دی. مستحب دی چې یو داسې موافق ملګری سفر وکړي شي چې هغه په خیر کې رغبت لري او د شر نه ډډه کوي، او کعالم نو بیا ډیره زیاته خره چې د سفر او د حج او عمره وغیرہ کې به د خطا واقع کې دون ډیر زیات بچ. د خیسته ملګری سره نیک عمل ملګری سره سفر کوا. څوک چې د حج او عمره یا جهاد سفر کوي نو د مستحب دي چې لاس د تجارت د مال وغیرہ نه پتلو راتلو دوانو کې خالی. کته حج عمره لاله شوال ته بیا تجارتونه کې دا جایز دي، حرام نه دي. خدا عمره او د حج کا احکامات چې پای کې بستا خلل واقع شي، نیت صحیح فکر دي. مستحب دي چې د جمعرات په ورځ باندې سفر شروع کی او سار وخت د کور روزي، او بل مستحب دي چې د مسافر کله روانيږي نو خپل اهل گاونډیان دوستان ملګرو نه دي مخخه واخلي، او مسافر د ورته دعا وکي استودعکم الله الذی لا تضيع ودائعه، او څوک چې رخصتای کور والا نو به ته چې استودع الله دینک و امانتک و خواتیم عملک، ابو ته دعا وای، او دغه شانتي دعاګانی ویل فکار دي. بل چې رخصت کون کې مسافر ته دا دعا دي هم وکړي، زورک الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر لك
ويسر لك الخير حيث ما كنت او رخصت ورکون کې د مسافر ته تقوا کول وصیت کی او دا دعا دی ورته کی اللهم ازوي له الارض وهون عليه السفر دا بکور والدا کوي او مستحب دي چې د وتلو په وخت لږ شان صدقه وکي او دارنګ د هر حاجت مخه ته صدقه کول مستحب دي مسافر چې د کور نه وزي د ټولو سره به لاسونه میلاو کی وګوره دا هغه چا سره د لاس نه میلاوي چې د غسر لاس میلاول حرام دي خینه شو اوراندار وغیرہ شو بیا چې کله سفر لوزي د ټولو سره لاس میلاوي نو ته عمره او حج لزی دا کار مکوا الله نبی فرمایلی چې د زنانه سره لاس لګول چې هغه حلال نه ده دا غوړه ده د دینه چې ستا پر سر کې د میخ ټکواله شي خلاص وسره ما میلاوه چې د کور کله وزین بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله دا وایا چې د کور وزي او کله چې سورلې یا غاړي یا جهاز کې سفر کې نو په سنت طریقه سره به د سفر کول اهتمام کې د ورختلو په وخت کې بسم الله وایا او چې کله کین نو الحمدلله وایا او بیا دا دعا وایا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون او بیا دریزل الحمدلله او دریزل الله اکبر وایا او یوزل دا دعا وایا سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت او بیا بلک شان وخانه ذکر دا سنت طریقه ده نبی صلی الله علیه وسلم خندلی او بیا د سفر د پاره بدا دعا غواړي او د دعا دا به وای اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطفِ عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد او چې کله واپس کېږي نو دا به دغه دعا به او دا زیادت په وسره پکې کې آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون دا دعاګانې به یعنی دا دعاګانې ویل د مسافر لپاره پکار دي چې مسافر سره کله په گاډي سټ وغیرہ کې کینو دا دعاګانو اهتمام دی وکي او کله چې سفر نه واپس کیږي نو دا دعا به سره زیاته وي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون حامدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده او کله چې په لار باندې رواني نو چې په اوچت ځګي باندې ورخېږي نو الله اکبر به چې خطه کوزيږي نو سبحان الله به نو دا ویل فکار دی او یوازې به سفر نه کې بلکې د ملګرو سره بځي یو مسافر شیطان نه دو مسافر دو شیطانان نه درې کسان جماعت ته خدا هله چې سفر بيخي یوازې کپګاړي یا جهاز کې وسره نو مسلمانان وین بیا خیر دی نو کبل فرض هیڅ څوک نه او پښاړو بیابانو کې او دارنګي په دغه ملکونو کې سفرونه کې دا بیا لګراني خدا نه چې حج عمره له بیاواز نه دی په جاز کې تاسو ډیر شي عملګری په گاډي کې بس دغه صحیح ده د یو ملګری سره تعلق جوړ کړه چې هغه کامل صالح انسان دی او بیا یو جماعت کې د امیر ضرورت هم نه چا په دې کې د رائے او د علم په اعتبار سره بهتري او ځان سره د نسبه اخلي او نه جرس ګونګلي وغیرہ او کبل فرض دي چې ساروي جاندار ان پاغه باندې سورلې چې کوي نو راحت او آرام مول اور کې ډیر زیات په نزغلې او په سفر کې په سورلې نمبر په نمبر سورېدلم جایز دي لیکن نن سبا سہولت ډیر دي د شپې په وړم نه برخه کې مزل کوي د شپې په وړم نه برخه کې مزل کول مکروه نه دي کولای شي تاسو کوي دي د شپې په اخر برخه کې مزل کول دا مستحب دي او ډیر زیات خیال وساتي پکار د چې انسان د خپل غلامانو او خان او خادمانو ملګرو او سوال کوونکو سره نرمیو کې او جنگ جګړو نه او پلارو کې ډیر زیات د دین ځان او ساتي د ټیل ټال نه په خوراک کې یا په دسمات کې باترومونو کې یو لټیل ورکول بل ورکول دا مکوا ستا میټر سٹارټ ته چې ته مری رواني هر ځای کې ته انتظار کې بس طالب نمبر راځي کدا په لکونو خلق ولې نه دي ملګرو له فکر چې په یو ځای باندې پړاو اچي د یو بل سره راغون او نږدې کینی بغیر د ضرورت نه تسنس کېدل دا مکروه دي لکه حدیث کې دا راغلي او مخکې ما تاسو ته وی چې کله په غونډې ورخې الله اکبر او چې کله خطه کوزي سبحان الله دا به لیکن आवाज باندې اوچته आवाज اوچته ول مکروه دي بس د ځان سره وایا
او کله چې کله ویني کم کلی ته چې تا د ورتو اراده نو دا دعا به وې اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها أو بل دعاء اللهم رب السماوات السبع وما أزللنا ورب الأرضين وما أقللنا ورب الشياطين وما أزللنا ورب الرياح وما زرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها او په سفر کې ډیره دعا غواړه ځکه مسافر سړي دعا قبليږي د وخت نه پیدا غستل پکا دي غب شپ او کنزلي وغيرها غني بجاني دا ماوره او کله چې په سفر کې د قوم نه یریږي نو دا وایي اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم او د مثبت په وخت کې دا دعا وایي لا اله الا الله العظيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث او کبل فرض په سفر کې د سفر د اسانۍ لپاره مشروع اشعار ویل دي غانې بجانې نه هغه صحیح اشعار نو دا وایي د علماء کرام او تقاریر ځان سره واخله د مسافر خدمت کول فکار یا اگر کتل هغه مشري امر بالمعروف نهي عن المنکر على حسب استطاعت دا بکه ورنه بیا به دعا نه قبليږي ور او کملګری تیز مزل نشي کولای نو ته سر لک په قلاره باندې زی ځان دې ټول ګناهونه بچو ساتي په جبا لاس دې چاته zarar نه ور کوي په حج عمره کې وا پګنه کې بچاله zarar نه ور کوي چغلی باندې کې غیبت باندې کې جګړې باندې کې دروغ باندې ځان به مکمل ساتي دانه چې رزلاله مو د پلان کې ځګنه ریاض نه خلق را روان دي واغه دي راشي ټولې پرونه ټول ور کړی زه حج عمره لره غلم دا شي دونه پرې دا ټپ د باندې ضایع کوي او خاص کر په سفر کې د منځ او د اسکار وغیرہ ډیر اهتمام کولانه چې ته سفر ته وته عمره او حج کې او په سفرونو کې ستانه منځونه قضا شي واجبات او کله چې په یو ځای کې فړاو واچې نو دا دعا وایا اعوذ بکلمات الله التامه من شر ما خلق خیسته اخلاق صبر عفو نرمی حلم تلوار نه کول تواضع سخیتوب عدل استقامت رحمت امانتداری دا ټول پزان کې راواله خیسته صفات پزان کې راواله چې د حج او د عمره سفر د خیسته شي نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو ته دومره ترغیب ورکاو د ملګرو سره امداد کولو کې چې صحابه کرام وی چې موږ ولې درچ فزیاتی سیس کې زموږ حق نشته بلکې دا د ملګرو له ورکاو سبحان الله او د مسافر سړي په خوب کې سنت طریقه دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کله سفر کوو او د شپې په اخره برخه کې به آرام کولو نو خپل خی اړه با سملاستو او کله به د سبا د راختلو نه مخکې فړاو به واچو نو خپل مټه به ودروله او خپل سر به په خپل ورغوي باندې کې خو دلته داسې مسلم روایت ته شي بالکل دشي جوور ودنشي او کله چې شپه داخله شي په سفر کې نوراتون کې دعا وستل پکار دي یا ارض ربي وربك الله اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك اعوذ بالله من شر اسد واسود والحيه والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد او د حج او د عمرې چې واپس راځي نو په هجې کې د زمزم بر اولل مسنون دي او که چاله نور څه سيزونه راوړي نو دا جایز دي جواز دې معلومیږي چاله سپری وغیرہ راوړي عطر راوړي یا نور څه راوړي خپل وس استطاعت او د رسم او رواج ته ډیر مجوړه چې بیا خلک عمرې لنه شي چې را پلان کې سړي له کمبل او دا شونه راوړه او په سفر کې مستحب ده چې سنن رواتب پرې خودل شي نور نوافل وکړي شي په جهاد وغیرہ کې په سټ باندې نفل کوا او په سفر کې قصر کوا او جمع بین صلاتین دواړه منځونه کوا د فرض منځ د پاره به د سورلې نه کوزيږي ګوره کوزیدل ممکن نه او کنه ممکن نه بیا ټوم په جهاز وغیرہ کې کولای شي په جهاز کې په یو خالي ځای کې ودرېږي که گنجائش او چې ته جمع بین صلاتین کې ان شاء الله دغه نوبت برانه شي بهر کې چې مسقدا کیږي لکه د سار مش بیا کولای شي او د ماخام خیر ده کنه وخت شي ماسوتن د نیمه شپې پورې د دې اجازه شته بیا جمع بین صلاتین وکړه ماسپخین مزورسته که خاله مازیګر کې بیا جمع بین صلاتین وکړه او خزي د پر جایز نه دي چې مطلق سفر بغیر د محرم نه وکي یعنی دا سفر ولا حرام ده محرم پلار اورور خاون سخر ترا ماما اورارا خورې زوین وسه او رضاعی فلار وغیرہ اگر کله ډیرو خزو په جماعت کې زی نو دا ور لبيام جایز نه دي ګره محرم به سره خامخای
او کبل فرض د دې زنانه د اوخي سره خپل خزي او د خزو سره سفر کوي نو دام غره ناروا دي دا جایز نه دی غره خپل اوخي سره سفر کوي او ستا خور سره ده خو بیا هم سفر غره حرام دی امیر د سفر د پاره د ملګرو نو ورسته مخکې تل دوانه جایز دي د جمعې په ورځ باندې سفر کولم جایز دي او چې په گاډي وغیرہ کې سره زیو نو بخل مکو عملګری رضان سره کېنوا بل چې په سټ سره انسان ناسو دا سره گزاره کو تنگ نه کې دسه مکو چې کله یو طرف تخفیخ یې کله بل طرف ته او کله خبرې کې او کله په ټلیفون خبرې کې او کله نظمونه دی لګول او کله تقریرونه د خپل ملګری او صاحب بالجم داغه د اړخ ملګری دغه غوړې زیات خیال ساته دسه مکو چې تر هغه آرام نه وباسي کله یو څه کله پاسیو کېنی لک صبر بکېخه او کوم موټر ټیکسي سره او د ریاض رواني عمرې لتلی او سملګری وو نو هغه ځان سره راخې جو غوړې او په سفر کې نظر خطه ساتل پکار دي چې غیر محرم باندې نظر دیونه لګي به پیدي خبره باندې کې غب شپ نه لګي نګور دا یو څو آداب د سفر بلکې ټول غیر شرعي کارون نزان وساته او پلار باندې فزنانو باندې نظر ما چوا تصویرات مو باسا دا مسله ډیره زیات راوته ده چې داخله پر سفر کې دا تصویرات ډیره زیات باسي کله یو ځکه کله بل ځکه کینی د دې ځان وساته غواړه ټول ریا او سمعت لعن الله المصورين الله لعنت په تصویر وستون کومانه نو ټول ملګرو ته زماره توسيره چې دا بیان سو کوري نور ملګرو ته هم دا ورسي او دا د سفر آداب دي چې دا موږ تاسو په خپل عمل کې راوړو الله رب العالمین موږ تاسو ټول ته توفیق راکړي چې په دې آداب باندې عمل وکړو وصلی الله تعالی محمد صلی الله علیه وسلم